अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे। ما خو بیګا ډېر ښه خوب وکړو. ایله مې خوب پوره شو. دا خو ښه خبره ده چې ستا زړه ولګېده. زړه خو مې ولګېدو، خو زه غواړم چې دلته یو څو ورځې نورې تېرې کړم. نو ایساره شه که نه. بابا جان راپسې د اتوار په ورځ روان دی، را به شي راپسې. بابا جاني ته به زه فون وکړم، تا به زه ایساره کړم. داسې نه کړو چې بېګاله چېرته بهر لاړ شو رسټورانټ کې ډینر وکړو. سم خیال دی. او زما به شاپینګ پوره شي. ولې نه؟ اوس به همداسې ګونګی ناست یې او که نه څه خبرې به م کوې. څه ووایم؟ بس تاسو ته مې خبرو ته زړه وشو نو رالم. ښه د رابعې نه خو خبر یې که نه، یا به د ټول کور کارونه کوي یا به اوده پرته وي. ځان نه یې سمه ماسي جوړه کړې ده. هغه د کوکینګ شوقي ده، ځکه خو زه د کور د کارونو نه منې کوم هم نه. صرف د کوکینګ شوق، د کور د صفایۍ شوق، د کپړو د اینځلو شوق، د نوکرانو ټوله کوالټي په هغې کې موجود ده. څه ویلی شم؟ ستاسو خور ده نو؟ نه بلکل نه، هغه زما خور نه ده، هغه زما کزن ده. یتیمه شوې وه، زموږ په کور کې لویه شوې ده. ولې تا ته نشته پته؟ ولې راته نه ده پته؟ لویه شوې خو ستاسو په کور کې ده که نه؟ خو په موږ دواړو کې د ځمکې د اسمان فرق دی. بلکل هغه خو ده، خو ته هغه د خپل ځان په شان ولې نه جوړې؟ ایکسکیوز می، سومي په دې دنیا کې یوازې پیدا شوې ده، نه زما په شان دی بل څوک شته او نه به پیدا شي. مطلب دا چې ستاسو لایف پارټنر خو به ډېر زیات خوش نصیبه وي. د هر سړي قسمت ستا په شانتي نه وي. تا خپل قسمت په خپله پلته وهلی. څه مطلب؟ مطلب دا چې واده دې ډېر زر وکړو. واده د 2 ورځو خبرې نه وي. هر څوک خو ستاسو په شان خیر نه که نه. ځکه خو ما احسان ریجکټ کړو، ځکه چې هغه زما په شانتي نه و. که تا لږ وخت ما سره تېر کو نو ته به مخیار شي. دونه خو ما ته اندازه لګي. یس ایکسکیوز می. جی اسماعیل صاحب. سر کانفرنس روم کې ستاسو انتظار کیږي. ټیک شو، زه درځم. دا راته ووایه چې هغه 3 کروڑ روپو چک ما درکړی و. او جی هغه کلیر شو؟ او جی هغه ما اکاونټنټ ته په حواله کړي دي. ټیک شو جی، تاسو ورشئ، زه درځم. اوکې سر، تھینک یو. شمس ستاسو ضروري میټینګ دی، تاسو ورشئ. او
تاسو ضروري خبره کوله بیا ودرته زه وکړمه بل وخت. ټیک ده. ساره د شمس میټینګ دی نو شرټ ولا پریس کوما. کمال دی دا ټولې کپڑے ته استری کوي نو هغه نوکره بس کوي. نوکره کچن سنبالي اوسم چې د شمس کار ما پخپل نه کړي د نوکره باندې زما سود نه کیږي. رابیا ځان نه خزه جوړه کا نوکره نه. زما خدا خیال دی چې ته به کله نه کله د خاون بوټانم پالش کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه ټیک ټاک یې؟ السلام علیکم. راغلی تاسو؟ وعلیکم السلام. دا بیگ مال راکې. थैंक यू. په دې کې زما د افیس کارونه دي دا وکړم. رابیا مال یو کپ چای جوړې کا. ښه جوړم. ولې؟ شګفته څه شوه؟ هغې ته ووایه که نه هغه به چای جوړې کړي. هغه اصل کې کار ډېر زیات و. صفایا نه کوي کچن کې کار ډېر زیات و که نه نو خیر د چای به زه جوړې کړم. ستاسو زړه کېږي تاسو له جوړې کړم؟ هېڅ ضرورت نشته. هغه چې کله د کچن د کارونو اوزګاره شي نو ورته وایه چې ما له چای جوړې دا د دوی موډ ولې آف دی؟ پرېږدی مړې دا ټول سړي همداسې دا کار نه چې راشي پته نشته ځان څه ګڼي. د دوی دا خیال دی چې دا ښځې ټوله ورځ په کور کې بزګارې ناستې. خو څه زه لږ ورشه خپل لاسونه ورله چاپي کا. رابعې ته به که نه پوهېږې ته ولې داسې کوې؟ دا دې ولې دونه په سر خجولی دی؟ پرېږده مړې. رابعې ته سره ولاړې ما له لږې چای جوړې کا. ښه جوړوم. رابعه زو شمس هغه زما طبیعت ټیک نه دی په سر باندې مې درد دی. رابعه دا پتا باندې څه چل شوی دی؟ ورځ تر ورځ لګیا ستا انرژي کمیږي. چې کله هم زه تا ته وایم نو ته ما ته وایې چې زه د کور دا کار کوم هغه کار کوم. خو چې کله مونږ بهر ځو د هغې دپاره خامخا ته څه ناڅه بهانه جوړوي. شمس زه بالکل بانې نه جوړوم. زه درته بالکل سیریس وایم چې زما طبیعت ټیک نه دی. تا سره خواړو پروګرام جوړول نه دي پکار. شمس په تا باندې څه چل شوی دی؟ ماښامه راسې ما ته غوسې کې لګیا یې. غوسه به نه راځي. سم دم بهر د تلو پروګرام جوړ کړی او هغه خراب کړو. I am ready. As usual. د رابعه طبیعت خراب دی. دا وایي تاسو لاړ شئ او زه نشم تللی. اوه دا
تاسو آرام وکئ مونږ به لاړ شو आओ शम्स زما د پاره خپل پروګرام ما خرابوي تاسو لاړ شئ زو زه چې ځو. अरमान दे अरमान दे अरमान